بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور یونیورسٹی یوسف محمد اردو کی قومان اور پشاور یونیورسٹی کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے حوالے سے وائس چانسلر جامعہ پشاور ڈاکٹر محمد ادریس، اسلامی جامعہ طلباء کے میرے معزز طلباء اور وہ چند بیوروکریٹ جو مکمل سرکاری مراحل کے ساتھ اپنے جماعتی نظریے کو فروغ دے رہے ہیں، ان کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ جو ملازمین کے نمائندے ہیں یہ شاید کوئی غلط مطالبات رکھ کر اپنی مرضی کا وائس چانسلر اور اپنی مرضی کے ایڈمنسٹریشن لانا چاہ رہے ہیں اور ایک دکھتی رگ پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ طلباء اور مطالبات کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. میں نے اس کے حوالے سے ویڈیو کلپس بھی چلائی اور تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ضرور شیئر کریں کہ یونیورسٹی آف پشاور میں سب سے آخر میں داخلے ہوتے ہیں اور اس سال بھی دسمبر میں داخل ہوئے، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے ایک اکیڈمک سال کے انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے جو ضائع ہوئے، کہ کسی بیوروکریٹ نے یا کسی طلبہ تنظیم نے یا کسی سیاسی اور سماجی تنظیم نے ڈاکٹر محمد ادریس کی کلاس لی. پھر دوسری جب کووڈ آیا اور 1.5 سال تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن رہی تو صرف طلبہ، طالبات اور اساتذہ تھے جو تدریسی نظام کو جاری رکھتے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر محمد ادریس لاہور میں بیٹھ کر 10 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے تھے. جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہو، آج ڈاکٹر محمد ادریس جو درس دے رہا ہے اپنے حوالیوں کے ذریعے اور اپنے سیاسی رفقا کے ذریعے، تو ان کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جاننا چاہیے. میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ الفاظ کہنے جا رہا ہوں کہ جامعہ پشاور کے ملازمین رمضان کے اس مہینے میں اس پنڈال میں موجود ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی روزمرہ اخراجات کو 50% سے زیادہ کم کر دیا ہے. پچھلے سال رمضان میں افطاری اور سحری میں جو کھاتے تھے، مجھے یقین ہے کہ کسی کے گھر میں وہ چیزیں میسر اس دفعہ نہیں ہیں اور ان کے پاس اپنے بچوں کا نہیں ہے اور کپڑے بھی نہیں اور جوتے بھی. میرے اس پنڈال میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا واحد وسیلہ رزق کے کمانے کا یہ ایک تنخواہ ہے، جن کو گھر سے کوئی اناج، کوئی کرایہ کچھ نہیں آتا، نہ دیہات کی زمینیں ہیں، نہ ان کے کاروبار ہے. جس طرح ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ میری جنوبی لیبارٹری سے 50 لاکھ ماہانہ آمدن ہے. کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ آپ 1/3 اس کا شیئر کرتے ہو، کہ آپ نے اجازت لی ہے کاروبار کرنے کی. لیکن میرے ان ملازمین جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہے، کیا یہ ہڑتال پر بیٹھنے کی وجہ سے اس تنخواہ کے روکنے کے اقدام کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم نے 13 تاریخ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے سامنے رکھنا ہے کہ جسٹس صاحب آپ بتائیے پاکستان کے آئین اور قانون کے کس شق کے تحت وائس چانسلر نے ہماری تنخواہ روک کے رکھی ہے، جبکہ اسی مہینے کے دوران 15-16 دن انہوں نے خود سپرنگ ویکیشن دے کر یونیورسٹی کو بند. یہ وہ امور ہے جس پر یقیناً بات ہونی چاہیے. تو یہ خبرہ زخبر مشرانتا پڑاگوے چھے یونیورسٹی ملازمین ٹول پر میرٹ یونیورسٹی کرنا اپنی و افسرانتا ٹیگ ہاؤسز پر پریارٹی ملائی.
دا ترجیحي کورونه دي ته په دې میلاو دي چې یونیورسټۍ کې څه مسله راشي نو چې دوی فوري طور اویلیبل وي. نن 10 اپریل دی، تنخواه نشته، نو زما د رجسټرار ته په ترجیحي بنیاد کور میلاو دی، زما وایس چانسلر صاحب ته په ترجیحي بنیاد باندې کور میلاو دی، زما د ټریجرر د خور په پرایویټ کور کې د پېښور یونیورسټۍ ملازمین چې هلته ورله مرمتې کوي. نو د دغه کسانو کور کې به اولاد په قرار ناست دي. دغه زموږ رنداریان دي، زموږ بچي دي، خو زما د بچو زور به هغوی ته هله رسي چې زه دا جرګه، دا شکایت، دا خپل اواز، دا خپل غم، خپل درد یو سم او د ده کور مخې ته کېږدم. چې زما اواز واوري چې ته په کور کې څنګه په ارام او په سهولت په سرکاري وسایلو ناست دي. د دې یونیورسټۍ هغه ملازمین 2000 چې د چا په سر ته عیش کې، د چا په سر ته سرکاري ګاډی میلاو دی، سرکاري تیلو باندې سرکاري ډرایور ستا بچي سکول ته بوځي، هغه ملازمین بې تنخواه دي، بې خوراکه دي، بې روزګاره دي. نو بیا چې زما دا رنداریان دي خپل خاوندانو ته ووایي چې دا څه ډرامه ده او یو وینکې نه په کور ته مور ته ولاړه شي، نو بیا به د دې سړو دماغ په ځای شي. ځکه او د ډاکټر ادریس حوالې سره خو د جانبخت د ښځې او بچو مخې ته درنه پکار ده. ځکه دا یو بل شرم مخکې پیدا شوی دی په دې کیمپس باندې. مشرۍ به رانیسي، کشران یا به ټولو کې کشرۍ ښه ده. دا څه دپاره وایم، زموږ سره د خپل خویندو میندو ډېر عزت دی، خو د کور د بچو غم د هغې د لوږې پته پلار ته نه لګي، هغه د مور سره وي. بچی د مور نه فریاد کوي چې ماله د اختر جامې، ماله د اختر پیزار، ماله په پشمني کې په روژماتو کې ملۍ، ماله روټۍ، ماله پراټه، دا مور نه غواړي. چې کله دا ملازمین دغه زموږ میندې خویندې دي ته کېږي چې دا هر څه دې ملازمینو سره ستاسو د خاوندانو د وجې کېږي او دا سهولتونه چې تا ته میسر دي دا د دې ملازمینو د محنت د وجې میسر دي. نو حکمرانان خو زموږ داسې دي چې هغوی خو اوس زما د هغې نه مکمله مایوسي ده، که هغه ایمل خان دی، که هغه جمله علي دی، که هغه افتاب شیرپاو دی، که هغه محمود خان اچکزی دی، که هغه بلال ټوټو دی، که هغه عماد خان دی. وجه دا ده چې تېر 2 کاله زموږ دا احتجاجي تحریک و، نو حکومت ته تحریک انصاف و، نو دې پنډال ته مالا کرم دراني صاحب هم راغلی، دې پنډال ته امیر مقام هم راغلی، دې پنډال ته بابک صاحب هم راغلی، دې پنډال ته هر هغه سړی راغلی چې په دې صوبه کې سیاست کوي. او د هغه د راتګ مقصد نن واضح کېږي چې هغه زما سره همدردي یا یکجهتي نه وه، د هغه راتګ پي ټي آی له زور ورکړو. د دې خلکو راتګ زما سره همدردي نه وه. که زما سره همدردي وې یا زما سره نه د قانون سره همدردي وې، د دې صوبې د وسایلو، د دې صوبې د یونیورسټۍ سره همدردي وې، نو دا یونیورسټي به یو میاشت بند نه وي. که زما د چیف جسټس صاحب د دې صوبې سره همدردي وي، داسې نشي کېدی چې دوی دا خبرې نه اوري، دوی دا اخبارات نه ګوري، دوی دا میډیا نه ګوري. ولې زما د پاکستان غټې غټې فیصلې د دې د بچو د سوشل اکټیویزم په وجه نه شوې. نن ججان په خپلو فیصلو کې نه لیکي چې د سپریم کورټ فیملیز څومره زورورې دي. نو سپریم کورټ ته دا ججان خو د دې صوبو نه تللي دي، د دې فیملیز، د دې صوبې، د دې تعلیمي ادارو نه دي وتي. دوی نه دي خبر چې پېښور یونیورسټي د کله نه بنده، دوی ته دا علم نشته چې دلته یو سړی ناست دی هغه ملازمینو ته تنخواه نه ورکوي